بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین افیشل یوټیوب چینل ګرانو خوږو لیدونکو په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ استئ او د صحت جامع پر تن لرئ. ګرانو ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو باینانس اکاونټ په افغانستان کې جوړ کړو او هغه هم ویریفای کړو. خوږو ملګرو تاسو به باینانس په اړه ډیر پوهیږئ خو زه به هم په دې ویډیو کې یو څه معلومات تاسو ته درکړم چې څه لپاره استعمالیږي او څه لپاره مهمه دی او موږ باید دا جوړ کړو که جوړ نه کړو او چا دپاره ډیر مهمه دی. نو خوږو ملګرو له موږ سره اوسئ، ویډیو تر پای وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ تر څو مکمل پوه شئ او معلوماتو کې بیا پوښتنه پیدا نه شي چې دا د څه دپاره دی. صحیح ده؟ نو خوږو ملګرو راځو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو یوه هیله کوم که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل کې نوي یاست او لومړي ځل لپاره تاسو دا ویډیو وګورئ نو د ویډیو نه لاندې سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او هم د سره د بیل نشان وهئ او بیا په آل باندې کلیک وکړئ. کله چې مونږ یو ویډیو اپلوډ کوو د هغې خبرتیا به تاسو ته رسیږي او هغه ویډیو به تاسو ته لومړی رسیږي او هغې څخه به برخمن کیږئ. صحیح ده؟ نو راځو ویډیو ته. تاسو به باینانس اپلیکیشن له پلی سټور نه ښکته کړئ، هغه به تاسو انسټال کړئ. صحیح ده؟ په دې کې لومړی زه تاسو ته لاندې ډول وایم چې باینانس څه دپاره استعمالیږي. باینانس چې دی دا یو نړیوال اکسچینج دی د پیسو غا، یعنی په دې کې مونږ څه کولی شو، صرافي کولی شو. یو کوین مونږ اخلو، هغه مونږ خرڅوو او ځان سره یې ساتو ډېر وخت پورې او هغه کې بیا ګټه کوو. صحیح ده؟ که مونږ یو ځای کې کار کوو په یو اپلیکیشن کې کرپټو ورکوي نو کرپټو مونږ دې ته رالیږلی شو، یعنی د باینانس وایلټ ته رالیږلی شو، دلته یې ساتلی شو او بیا مونږ په اسانۍ سره هغه خرڅولی شو او هغې نه مقصد مونږ ګټه کولی شو. صحیح ده؟ نو راځو د دې کې اکاونټ څنګه جوړیږي او څنګه ویریفای کیږي. نو تاسو به کله چې دا اپلیکیشن تاسو خلاص کړو تاسو ته به دغه شانتې یو انټرفیس وي. صحیح ده؟ زه به تاسو ته وښیم عادي حالات کې چې تاسو څنګه وي، تاسو ته به دغه شان انټرفیس راشي. صحیح ده؟ تاسو به لومړی څه وکړئ، دې کې به تاسو ساین اپ ووهئ. د دې اکاونټ جوړېدل ډېر ساده دي. ساده ډول تاسو کولی شئ چې اکاونټ پکې جوړ کړئ عادي ډول. صحیح ده؟ زه به تاسو دلته په جیمیل باندې هم تیار که تاسو سره وي او که تاسو ساین اپ نمبر باندې کوئ هغه هم کولی شئ. صحیح ده؟ زه به دا جیمیل باندې وهم، تاسو موږ په دا جیمیل باندې جوړ کړو. صحیح ده؟ ښه، زه به ورته یو جیمیل انتخاب کوم وخت دې وکړي چې ما په دې باندې کوم اکاونټ نه وي جوړ کړی، ځکه ما 2-3 اکاونټونه جوړ کړي د چک لپاره چې بیا هم کومه ستونزه رانه شي. ښه، دې باندې ما اکاونټ جوړ کړی دی، زه یو بل انتخابوم او تاسو خپل جیمیل دلته انتخاب کړئ او هغه به تاسو په چې کوم باندې تاسو سره کوم جیمیل وي او سکیورټي کوي، فار مثال هغه فون نمبر تاسو سره وي بل هیچا سره خلاص نه وي، داسې هغه به تاسو جوړ کړئ. صحیح ده؟ دغه باندې به تاسو جیمیل جوړ کړئ، هغه جوړ کړئ باینانس اکاونټ. ځکه چې دې کې پیسې وي ستاسو داسې وي لکه یو جیب وي، یو بټوه وي تاسو سره، د هغې کنټرول بل چاته هم ورکوئ نو دا معنی لري، ځکه تاسو به دې کې پیسې ساتئ، کار به پرې کوئ، نو باید داسې سکیور جیمیل باندې تاسو دا جوړ کړئ. ښه، لږ څه ډېر انټرنیټ ته اړتیا لري. کله چې تاسو دا اپلیکیشن اکاونټ پکې جوړوئ یا ویریفیکیشن کوئ باید تاسو سیګنل ډېر قوي وي، ځکه د بیا ډېر تاسو ستړي کوي. صحیح ده؟ دلته به تاسو څه وکړئ، دلته به ریفرل آی ډي ورکړئ. زه به تاسو ته ریفرل آی ډي ښکاري په سکرین باندې، د زما ریفرل آی ډي ده، دا به تاسو ورکړئ تر څو تاسو کار کوم ماته به هم فایده ورسیږي. صحیح ده؟ دا به چې کله ورکړه بیا به تاسو کنفرم ووهئ، دلته به دغه علامه وکړئ چک، بیا به کنفرم ووهئ. ښه، کله چې تاسو کنفرم ووهلو نو تاسو اکاونټ به نور سټپ بل سټپ ته ځي چې هغه کې به هم لږ څه سیټینګ کوو
او بیا به مخته ځو. صحیح ده. زړه مه تنګئ، ورته ویډیو دقیق وګورئ تر څو پوه شئ او کوم غلطي ونه کړئ پکې. خیر که ویډیو لږه اوږده شي بیا هم باید دقیق یې وګورئ. صحیح ده. ویډیو مه سکیپ کوئ. زه به ورته منتظر شم. زه ویډیو سکیپ کوم تر څو تاسو ډېر منتظر پاتې نه شئ. سمه ده. ښه خوږو ملګرو، نو داسې به تاسو اکاونټ ته صفحه خلاصه شي. بیا به تاسو څه وکئ، ویریفای ناو به ووهئ. صحیح ده. ویریفای ناو چې کله تاسو ووهئ نو دلته به تاسو ته یو بل انټرفیس راځي او دلته به تاسو څه وکئ، اتومات ډول به ستاسو سره افغانستان سلیکټ شي. صحیح ده. ښه دوی وایي تاسو باید په 7 دقیقو کې هر څه کمپلیټ کړئ. صحیح اکاونټ جوړ کړئ، تاسو ویریفای کړئ. سمه دلته تاسو افغانستان نه کولی شئ تاسو په څه باندې په الکترونیکي تذکره باندې هم کولی شئ او همداشان پاسپورټ باندې کولی شئ او همداشان چې دی په لیسنس باندې موټر لیسنس چې ولرئ تاسو هغې باندې هم کولی شئ. صحیح ده. تاسو به لومړی پرسنل انفارمیشن چې دی دا به تاسو ورکئ چې تاسو کوم ځای یاستئ، نوم مو څه دی، تاسو باید تذکره کې چې څنګه وي دی ډیټ آف برث چې څنګه تاسو وي په تذکره کې، په الکترونیکي تذکره کې، په پاسپورټ کې هماغه شان به دلته هم تاسو ورکئ کوم نوم چې څنګه تاسو په الکترونیکي تذکره کې یا پاسپورټ کې لیکل شوی وي یا په لیسنس کې هماغه نوم به تاسو دلته ورکئ. صحیح ده. زه ورکوم ورته. ښه تاسو به کنټري خو سلیکټ شوی دی. صحیح ده. افغانستان او تاسو به چې فرست نیم ورکئ، فرض مثال زه صبر ښه نو فرست نیم به تاسو ټیک ورکئ، میډل نیم به تاسو پرېږدئ، لاست نیم کې به تاسو خپل تخلص ورکئ. صحیح ده. کوم چې تاسو په الکترونیکي تذکره یا پاسپورټ کې وي. صحیح ده. دلته به تاسو ډیټ آف برث کې چې تاسو کال ورکئ، کوم کال کې چې تاسو زیږېدلي یاستئ، بیا به تاسو به دا په میلادي کې ورکئ، په دویم کې به تاسو میاشت ورکئ، په کومه میاشت کې تاسو زیږېدلي یاستئ، دویمه، دریمه، څلورمه او دا شان به تاسو ډی ورکئ، څومره ډی تاسو کوم ورځ باندې زیږېدلي یاستئ. تاسو به دا که تاسو نه پوهېږئ پاسپورټ کې به هم وي، په الکترونیکي تذکرې کې هم شته دی، په انګلیسي مخ باندې به تاسو دلته ورکئ. صحیح ده. دا وشو به کنټینیو ووهئ. کله چې تاسو کنټینیو ووهئ دلته به تاسو خپل ایمیل ادرس ورکئ. صحیح ده. زه به ایمیل ادرس ورکم. زه ایمیل ادرس ورکوم. ښه خوږو ملګرو، تاسو چې خپل جیمیل ورکو دلته به تاسو پوسټال کوډ ورکئ. صحیح. کوم ولایت کې یاستئ، فرض مثال ننګرهار چې دی 100.01 مرکزي پوسټخانې نمبر دی. که تاسو په دې نه پوهېږئ تاسو ګوګل کې خپل ولایت ولیکئ، نوم ولیکئ، بیا ورسره ولیکئ پوسټل کوډ، بس نو تاسو ته به راشي. صحیح ده. او ښار به ورکړم زه جلال آباد. صحیح شو. او کنټري د هو تیار سلیکټ دی. صحیح شو. نور به تاسو کنټینیو ووهئ. ښه کله چې تاسو کنټینیو ووهلو دلته به دا صفحه راشي. دلته به تاسو څه ورکئ، ګورئ افغانستان دی، آی ډي کارت معنا تذکره الکترونیکي، پاسپورټ دی، ډرایور لیسنس. صحیح ده. تاسو که چېرته ډرایور یاستئ لیسنس لرئ هغه هم تاسو اپلوډ کولی شئ او په هغې ویریفای کولی شئ. صحیح ده. یو خبره باید تاسو یاد وي چې پاسپورټ کې چې کوم ویریفیکیشن وشي هغه بیا چې کله پاسپورټ ایکسپایر شي بیا دلته تاسو ایکسپایریږي. صحیح ده. نو د دې نه ټولو نه ښه خبره چې ده الکترونیکي تذکره دایمي دپاره به تاسو اکاونټ ویریفای وي، ویساړتیا به نه وي چې بیا تاسو نوی کوئ. نو تاسو به څه وکئ، په دغه آی ډي کارت به کلیک وکئ، بیا به تاسو کنټینیو ووهئ. سمه ده. دلته به تاسو ته یو صفحه راځي. دلته وایي تاسو ډاکومنټ چې از ناٹ ایکسپایرډ دا به اوریجنل وي او همداشان سکین کاپي به نه وي او همداشان چې دی یعنې عکس به تاسو بلر نه اخلئ او ګډوډ به نه وي. صحیح ده. یعنې تاسو کومه الکترونیکي تذکره ده دا خو ښه ده، زموږ افغانستان چې دی ایکسپایر ډیټ نه لري او بل چې دی اوریجنل باید تاسو اوریجنل الکترونیکي تذکره واخلئ، څنګه چې تاسو کاپي سکین کوئ هم در سره نه وي. دا ډېر زیرکه اپلیکیشن دی. باور وکړئ چې لږه غلطي تاسو وکړئ بیا تاسو ویریفیکیشن نه کېږي. نو بالکل صفا کار صادقه کار به تاسو کوئ او تاسو خپل ډاکومنټ به هغه به تاسو لومړی څه وکئ، اول به تاسو اول دغه کې دغه صفحه کې به تاسو
فرنٹ ساید اف آی ډي کارډ یعنې مخامخ کوم چې عکس پې لګېدلی وي یعنې پښتو مخ به تاسو په دغه اول کې سکین کوئ. سمه ده، ټک پوټو به وهئ، دا به سکین کوئ. بیا به تاسو په دې دویمه خانه کې چې دی دا چې کله وشو بیا به تاسو فرنٹ بیک ساید به تاسو سکین کوئ. صحیح ده، انګلیسي مخ چې کوم دی نو چې کله دا تاسو وکړو نو تاسو سره به هلته ولیکي چې ویریفیکیشن کمپلیټ. هلته به تاسو نه یو څو عکسونه مو غواړي، د دغه عکسونه سیلفي عکسونه 4 دانې غواړي، 4 طریقه یعنې یو درنه عکس اخلي بیا درنه لایف غواړي، یعنې مقصد د ویډیو په شکل باندې. صحیح ده، چې کله وشو بیا درته لیکي ویریفیکیشن کمپلیټ او یو څو تر 15 دقیقو پورې تاسو ته یو ایمیل راځي. صحیح ده، دغه شان چې کوم تاسو ته په سکرین ښکاري داسې ایمیل به راشي چې تاسو ویریفیکیشن سکسسفول شو. نو دې سره به تاسو اکاونټ جوړ شي. صحیح ده، ما همدا اوس ته د دې ویډیو نه لږ ساعت مخکې اکاونټ جوړ کړو، ویریفای مې کړو او اوس تاسو چې کله ویریفای کړو نو بیا تاسو همیشه دپاره تاسو دې نه استفاده کولی شئ او هیڅ مشکل به تاسو ته نه وي پکې. صحیح ده، تاسو پکې هر رقم کرپټو وي هغه دلته تاسو جمع کولی شئ. که تاسو سره کرپټو وي موږ سره اړیکه ونیسئ، موږ کولی شو تاسو سره مرسته وکړو په خرڅولو کې او هغه تاسو ته خرڅ کړو په ښه ریټ سره. سمه ده، نو تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري در سره لایک کړئ او نور ملګرو سره شریکه کړئ او که څه فایده مو ترې اخیستې وي حتما سبسکرایب یې کړئ.